الله دې رقم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه دي نسي دي دا خبره ښه ښکاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي فلانی بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي دا بل بابا د تبې دی چې تبه پې ښه کېږي په لاس او خپو که باد وي د دې بل سره جوړېږي نو زمونه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دي خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي او څوک لاړ شي بابا زمونه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دي خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدې بیخي به ترې نه غواړي او څوک وایي کور مې نشته دی بچي به ترې نه غواړي نو یو کس دلبار کې داسې راسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو بل بند دی یو کس دلبار کې ناست و داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو او یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې وې بورقې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مګلی نو یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دې بلې وې زما خو هم د خاوند نه کېږي یره او دا کور ترې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره نو د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اور د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ماوې خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ماوې خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی نو په ګوټ کې یو ملنګ ناست و چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سر و په مخه ټوخېدو که به د هېڅ نه دې خبر و راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و نو د مالګې یوه لویشت کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دې ملنګ وه چې دا خلکو له خوړده وه او اخري بند دی چې دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګامې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختې خو ځکه دې بابا له هم راغلې نو دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی دې نورو مسلو له دې د خپو بابا خو بل دی